د سرور کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل نه هیرودونکو ډالۍ دته په عنوان د السلام علیکم ورحمت الله وړاندې کوم د سختن تعالی په نامه. دوستانو راځو د 14مې جلسې ته یا لیکچر نمبر 13. مخکې له دې نه چې دوستانو د 14مې جلسې ته راځو تاسو ته یو یادوري کوم تاسو د معلومات لپاره think to learn فکر وکړئ چې زده کړه وکړئ. learn to read زده کړه وکړئ چې ولولئ. read to teach ولولئ چې تدریس کړئ نورو ته ورسوئ. راځو ملګرو نن زمونږ د درس په سلسله کې د ایس حرف ته د ایس غټ حرف په بهرنیو درېو کرښو کې کوچنی وړوکی حرف په منځنیو دوه کرښو کې د دې سمبول نوم ایس دی چې په انګلیسي ژبه کې معادل د سین حرف دی. په انګلیسي ژبه کې د سواد سه او داسې نور حروفو لپاره نه استعمالیږي، فقط د ایس لپاره استعمالیږي. مثلا د سوان، سنو، سابجیکټ، سیل چې په دغه ټولو کلماتو کې ایس د سین غږ ورکړ. راځو ملګرو د ایس حرف ته ایس په پښتو، دري، اردو او داسې نورو ژبو کې د سین معادل دی. مثلا د سلیم، ساحل، مسلم، رسالات، ساجد په داسې کلماتو کې یا په دې نومونو کې د ایس حرف د سین حرف لپاره استعمال شو. بیا راځو ملګرو د ایس حرف ته د ایس حرف په پښتو، دري، اردو او داسې نورو ژبو کې د سواد حرف لپاره هم معادل دی یا هم استعمالیږي. مثلا د صادق، صابر، مصلح، صدا، سمیم، صالح د دې کلماتو کې یا دې نومونو کې د ایس حرف د سواد حرف لپاره استعمال شو. اوس وایو ملګرو د ایس حرف د سه حرف لپاره په پښتو، دري او داسې نورو ژبو کې هم د سه لپاره استعمالیږي. مثلا د ثروت، ثمر، باعث، وثیق، ثابت په دغه کلماتو کې یا په دغه نومونو کې د ایس حرف د سه حرف لپاره استعمال شو. اوس ملګرو وایو چې د ایس حرف په پښتو ژبه کې د سه لپاره استعمالیږي. سه لپاره مثلا د سپان، سپان، سپلی، سپلی، سلی، سلی، سپا، سپا، صادر، صادر، ساروی په دې کلماتو کې ملګرو ګورو چې د ایس حرف د سه حرف لپاره استعمال شو، خو په یوازې د پښتو ژبې لپاره. اوس ملګرو راځو د ایس حرف چې کله د یو حرف سره یوځای شي نو په هغه حالت کې د ایس حرف کله ناکله د شین اواز جوړوي او کله ناکله ایس چې د یو سره یوځای شي د سین اواز جوړوي. راځو د ایس لپاره مثالونو ته. ایس یو آر ای شور، شور یعنی دلته ایس د شین اواز جوړ کړ. شوګر، شوګر دلته ایس یو د شین اواز جوړ کړ. اوس په دې کلماتو کې ګورو چې ایس د یو سره یوځای راغلی خو په دې وخت کې ایس یو د سین اواز جوړوي. مثلا سن، sun, some, some, subject, subject, summer, summer. په دې حالت کې ملګرو موږ او تاسو ډکشنري ته رجوع کوو چې آیا ایس یو د سین اواز ورکوي او که ایس یو د شین اواز ورکوي. اوس راځو ملګرو کله چې ایس د دوه واویلو حروفو یا دوه غږیزو حروفو ترمنځ راشي نو د زی اواز به ورکوي، خو شرط به دا وي چې بله کومه قاعده نه وي راغلي. مثلا بیزي چې ایس د یو او وای ترمنځ راغلی، یو واول لیټر دی خو وای سیمه واول لیټر دی، دواړه په واویلو کې حسابیږي نو د ایس حرف د زی اواز ورکړ. د دیس په کلمه کې دوز، ټراوزرز، میوزیک، روز، نوز چې په ټولو کلماتو کې ایس د دوه واویلو یا د دوه غږیزو حروفو ترمنځ راغلی نو د لپاره د زی اواز ورکوي. اوس وایم ملګرو کله چې د ایس حرف نه وروسته د یو ای ال ترکیبات راشي، کله چې د ایس حرف نه وروسته د یو آر ای ترکیبات راشي، کله چې د ایس حرف نه وروسته د آی او ان ترکیبات راشي نو په دغه حالت کې به د انګلیسي کلماتو لپاره د ژ اواز جوړوي. د ژ د پښتو دري کلماتو نه فقط د انګلیسي کلماتو کې. مثلا یوزولي چې ایس دلته د ایس نه وروسته یو ای ال ترکیب راغلی د ژ اواز ورکړ. مثلا د پلیژر کلمه کې ګورو چې د ایس حرف نه وروسته یو آر ای راغلی نو دلته هم د ژ اواز ورکړ. همداسې د ټلویزیون په کلمه کې د ایس حرف نه وروسته د آی او ان حروف راغلي چې دلته هم د ژ اواز ورکړ. مثلا ټلویزیون،
television. نو اوس دوستانو راځو په 14مه جلسه کې د ټي حرف ته د ټي حرف تلفظ په انګلیسي کې ټي کېږي همداسې په دری ژبه کې د ټي حرف تی ویل کېږي ځکه چې د دری زبان ورونه هغې د ټي حرف نشي تلفظ کولی دا د جنتیک له لحاظه د هغوی مشکل دی نو وایي دوستانو چې په پښتو او اردو ژبه کې هم د ټي تلفظ کېږي د انګلیسي مثالونو ته راځو د ټري ټوټل ټرن ټربن په دې کلماتو کې ګورو چې د ټي حرف د ټي آواز ورکړ ټري ټوټل ټرن ټربن همداسې ملګرو راځو د ټي حرف ته چې پښتو دري او اردو ژبو کې د ت دپاره هم استعمالیږي مثلا طاق تاوان تمیم دا هغه کلمې دي چې د ټي حرف دلته د ت آواز ورکړ خو د ټي حرف د ټ دپاره هم استعمالیدی شي پښتو اردو ژبو کې مثلا ټوټه ټټر ټپا ټیپر همداسې نور کلمات چې دلته د ټي حرف د ټ آواز تشکیل کړ راځو ملګرو د ټي حرف ته ټي حرف د توی یا توا دپاره هم استعمالیږي مثلا طارق طیب طاهر دلته په دې نومونو کې ګورو چې د ټي حرف د توی حرف دپاره استعمال شو اوس راځو د ټي حرف سره چې کله آی ای راشي آی او راشي یا آی ای راشي په دې حالت کې د ټي حرف د انګلیسي قاعدو دپاره د شین آواز جوړوي د ټي آی ای ټي آی او ټي آی ای حروف کولی شي چې ترکیب شي او د شین غږ جوړ کړي مثلا پارشل چې ګورو ټي آی ای راغلی د شین آواز جوړ کړ نیشن ټي آی او راغلی د شین آواز جوړ کړ پیشنټ ټي آی ای راغلی د شین آواز جوړ کړ اوس راځو ملګرو د ټي حرف چې کله د یو سره یوځای شي نو په انګلیسي کې کله ناکله د چ آواز جوړوي مثلا پکچر ټي یو د چ آواز ورکړ فیوچر ټي یو د چ آواز ورکړ نیچر ټي یو د چ آواز ورکړ همداسې دوستانو ټي یو کولی شي چې په انګلیسي کې د ټ آواز هم تشکیل کړي مثلا ټرن ټي یو د ټ آواز جوړ کړ stamp ټي یو د ټ آواز جوړ کړ study ټي یو د ټ آواز جوړ کړ یوټیوب ټي یو د ټ آواز جوړ کړ اوس ملګرو کله چې د ټي حرف نه وروسته مخکې اس راغلی وي یعنی چپ طرف ته مخکې اس راغلی وي نو په دغه حالت کې د ټي حرف نه تلفظ کیږي بعضې ایسنټ بعضې لهجې یا برټش کې داسې قاعدې شته چې د ټي حرف تلفظ کیږي خو په امریکن کې نه تلفظ کیږي مثلا اف ای ایس ټي ای ان د ټي نه مخکې اس راغلی خو اس باندې خو ټي باندې تلفظ کیږي فاسن لیسن د ټي حرف دلته هم تلفظ نشو د لیسن په کلمه کې ټي نه مخکې اس راغلی ټي تلفظ نشو لیسن همداسې ملګرو کله چې د ټي حرف نه مخکې او اف حروف راشي نو په امریکن انګلیش کې به ټي حرف نه تلفظ کیږي آفن خو په برټش کې آفټن ویل کیږي کله چې د ټي حرف نه وروسته ایل ای راشي نو په هغه وخت کې هم د ټي حرف نه تلفظ کیږي مثلا راسل د اس نه وروسته د ټي نه وروسته ایل ای راغلی نو دلته هم ټي تلفظ نشو اوس راځو دوستانو د یو حرف ته یو غږیز یا صدادار واویل حرف دی چې تلفظ په دغه شکل د ډکشنري له لحاظه لیکل کیږي یعنی د دې لوړ غږ په دغه شکل ویو چې یو داسې د یوز په کلمه کې ګورو چې یو خپل لوړ یا اوچت آواز ورکړ د میول په کلمه کې یو خپل اوچت یا لوړ آواز ورکړ د فیوز په کلمه کې یو خپل لوړ یا اوچت آواز ورکړ یونیورسټي د یونیورسټي په کلمه کې یو خپل لوړ یا غږ آواز اوچت آواز ورکړ اوس ملګرو راځو د یو حرف ته کله چې مونږه ټیټ یا ښکته غږ ایجادو نو دغه فونیټیک شکل دی او تلفظ د دې کیږي مثلا کټ CUT دلته ګورو چې تلفظ یا فونیټیک د دې داسې جوړیږي ټیټ آواز دی کټ بټ نو ملګرو اوس وایو بریا د هغوی وي څوک چې د لویو ماتو قوت لري څوک چې د لویو ماتو حوصله لري څوک چې د لویو ماتو صبر لري نو ملګریا حوصله وکړه
تر څو چې تاسو د بریالیتوب په طرف حرکت ونه کړئ بریالیتوب به تاسو ته نه راځي. که چیرې تاسو په دې فکر یاست چې زه به کامیابي حاصله کړم او زه به ناست یم په ناسته ستا کامیابي نه حاصلېږي، قدم واخله، مخکې لاړ شه، کیدای شي چې ته کامیابۍ ته ورسېږي او ته به رسېږې، ته رسېدونکی یې. ولې؟ نن ستا ورځ ده، همدا ستا ورځ ده چې نن ستا ورځ ده، نو ته به مین اف د ډے او ته کولی شي چې کامیابي ترلاسه کړې.